نن پر کومه مځکه چې ما او تا اوسېږو د پاکستان حکومت الله تعالی دا ملک ډېر آباد ملک ګرځولی دی چې تاسو د دې ملک زراعت وګورئ په زرعي لحاظ په دنیا کې دا ملک په 100 نمبر کې روان دی او دا ملک ډېر آباد ملک دی او د دې ملک چې کم آمدن راځي الله تعالی ډېرو ملکونو ته هغه آمدن نه دی ورکړی لیکن چې د دې انسانانو پر سر باندې الله تعالی کم خلق مسلط کړي دي د هغې صرف 2 کاره ښه زده دي یو د هغې غلا ډېره ښه زده ده چې غلا په ډېر ښه شکل کولی شي یو د هغې غلامي ډېره ښه زده ده چې د بل غلامي په ډېره اسانه طریقه کولی شي الله تعالی زما او ستا پر سر مسلط کړي دي زما او ستا په اوټ او زما او ستا په محنت نه دي راغلي او ولې راغلي دي د هغې وجه دا ده چې ما او تا په خپل مابین کې ما او تا په دې خپله زندګي کې ما او ستا په خپله معاشره کې هغه ترتیبونه د خپله رب سره نه دي برابر زه چې په خپله ظالم یم الله تعالی به بل ظالم په ما ضرور مسلط کوي زه چې کله په خپله غل یم په خپل مزاج کې الله تعالی به بل غل زما پر سر باندې ضرور مسلط کوي ما درته ویل نن د پاکستان د عوامو کم حالت دی چې دلته ګورې پلارو بچانو ته د مخه زار ورکړي یاره غزار وخوري هغې مړه کړي د هغې څه وروسته مور پلار زار پسې وخوري چې د خپل مسکنت او د خپل غربت په خاطر د خپل زندګي او د بچانو زندګي ختم نن خو د واټساپ زمانه ده نن خو د اطلاعاتو زمانه ده نن خو د فیسبوک زمانه ده دا ټول ستاسو مخ ته تېرېږي چې دې ځای کې خودکشي وسوې دې ځای کې نه د حاکم زړه ورباندې سوځي نه د یو مالدار زړه ورباندې سوځي نه د صاحب قدرت زړه ورباندې سوځي نه د چا په زړه کې پر دې باندې څه اهو افسوس راځي د هغې وجه دا ده چې ما او تا خپله زندګي برباد کړې ده دغه مې نتیجه ده دغه مې سزا ده الله تعالی په دې ظالمانو زما او ستاسو انتقام اخلي او زما او ستاسو بدله اخلي صرف د پاکستان مسله نه ده تاسو ورسئ نن په دنیا کې د مسلمانانو څه حالت نن تاسو د فلسطین د مسلمانانو چیغې اورئ نن شلمه ورځ ده د شلمې شاوخوا چې د هغې هغه د ګل غوندې بچي د الله په ذات قسم د اور په لمبو کې کبابېږي لکه یو سړی چې حیوانان ذبح کړي د حیوانانو د ذبح کېدو څه وروسته هغې په اور باندې الوي نن د هغې بچان داسې الویل کېږي نن د هغې د بچانو اندامونه د هغې مور پلار په لاسو کې راټولوي نن د هغې د بچانو پر لاسو باندې مور پلار نمونه ورلیکي یا د هغې پر اندامو باندې نښانونه بچان په خپله کوي چې سبا کله زه شهید سم او زه در خارو لاندې سم او زه په نورو شهیدانو ګډ سم کم سے کم زما مور پلار خو به زما جسد وپېژني نه پر هغې باندې د یو حاکم افسوس راځي نه پر هغې د یو مسلمان دل ازارې راځي نه پر هغې باندې د یو چای غیرت راپورته کېږي نه پر هغې باندې د یو حاکم ایمان راپورته کېږي زما دا عقیده ده چې د دې خلکو څه غیرت ختم دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا غیرت لا ایمان لمن لا غیرت له چې په کوم چا کې غیرت نه وي په هغې کې ایمان هم نه وي دې خلکو اوس د خپلو زندګیو څه ایمان هم رخصت کړی دی حالانکه مسلمان کوم قوم دی تاسو جغرافیه وګورئ چې مسلمانان په کوم شکل زندګي لري پر دې کره باندې تاسو د انډونیشیا څه وګورئ در مراکش پورې په الله قسم د اسلامي ملکو یو زنځیر لګېدلی دی او په هغې کې صرف 2 ملکه د کافرانو مابین لراغلي دي یو اسرائیل مابین لراغلي دي یو بهارت هندوستان مابین لراغلی دی نور د انډونیشیا څه ونیسئ در مراکشه پورې دا ټول د مسلمانانو حکومت دی دا ټول د مسلمانانو ملکیت دی لیکن مسلمانانو حاکمان په درزنو دي د مسلمانانو د حاکمانو سره وسایل دي د مسلمانانو د حاکمانو سره اسباب دي لیکن د یو سړي ضمیر نه راپورته کېږي دنیا د بې ضمیرۍ په دخل کې راغلی ده عوام غریبان احتجاج کوي عوام راپورته کیږي عوام چیغې وایي لیکن دې ظالمانو حاکمانو نه د خپل حکومت مخ هم نیولی دی او د عوام مسلمانانو د قربانیو مخ هم نن دې حاکمانو نیولی دی نن د مسلمانانو سره کم اسباب دي تاسو ګورئ نهر سویز نن د مسلمانانو ملکیت دی او تاسو ګورئ خلیج عدن دا د مسلمانانو ملکیت دی ابنای فاسفورس دا د مسلمانانو ملکیت دی او دا غرکم خلیج فارس دا د مسلمانانو ملکیت دی چې دا ټول په وسایلو آباد ملکونه چې نن د مځکې پر مخ مسلمانان دي نور قومونه په وسایلو باندې داسې نه دي آباد لیکن تاسو د مسلمانانو چیغې وینئ د مسلمانانو ژړاوې دي د مسلمانانو خطه په وینو باندې لمبېږي د هغې د ورځې و د شپې په سوونو شهیدان چې هغې صرف د ماشومانو په شکل دي
د هغې مسلمانانو زنانې نن د هغه درندګانو په جیلو کې ناستې دي. علامه شامی سلیکي ولو ان امرأة سبیت فی المغرب لوجب على ما فی المشرق تخریصها. کچیرې یوه زنانه د مسلمانانو په مشرق کې د کافرانو په ملکیت په قبضه په جیل کې راسي، در مغربه پر ټول مسلمانانو دا فرض دی چې دا به خلاصوي. لیکن نن د هغې چیغې د جلو سره پورته کېږي. د مسلمانانو همت او د مسلمانانو د دې دومره اسبابو سره، د دې دومره وسایلو سره، د دې دومره حکومتونو سره مسلمانانو باندې څه سوي دي؟ ولکنکم غصاء کغصاء السیل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ستاسو حیثیت اوس هغه حال ته رسېدلی دی لکه د پراړه کانۍ چې اوبو پر سر اخیستې در هر څه تېرې در خپل اختیار وتلي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د مسلمانانو زندگی تباه ده. د مسلمانانو خپله د هر مسلمان زندگی هغې د معاشرې په حالاتو کې تباه ده. نو ځکه الله تعالی دغه ظالمان د دوی د خولې پیزوان ګرځولی دی، د دوی د خولې جلوې ګرځولی دی چې زما او ستا پر سر باندې کم ظالمان الله مسلط کړي دي. که په عربو کې دي، که په عجمو کې دي، که په تورو کې دي، که په سپینو کې دي، الا ماشاء الله چند حاکمان به خود داسې چې د هغې زړه به پر دې باندې دردي شي. لیکن تاسو د اکثر حاکمانو حالات وګورئ چې هغه په کوم حالت کې دي. د هغې وجه څه ده چې مسلمانان په خپله ظالمان دي.